ډیره مننه تاسو ته راتګ تر هر څه د مخه خپل نیکې هیلې او درانه احترامات ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو کارکوونکو ته بالخصوص تاسو ته وړاندې کوم چې زحمت مو وباسل او دلته راغلی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره د نن څخه کابو 8 کاله کېږي چې ایجاد شوې وه. په مختلفو پړاوونو کې کله د وزارت فیدامې یا د ټولګټو وزارت یو ریاست یا د امریت پاتې شوی او بیا ریاست شوی ده، بالاخره معینیت او مستقل ادارې ته چې اوس د مستقل و بودیجوي واحد په توګه فعالیت کوي. زمونږ عمده کارونه لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي په هیواد کې د اوسپنې پټلۍ یا د خط آهن زیربنا جوړول دي، د هغوی بهره برداري ده، د هغوی څخه نظارت ده او بالاخره افغانستان د سیمې او د نړۍ د کاروبار بازارونو سره وصلول دي او سیمه ایز نښلتون ده چې موږ باید د همسایه هیوادونو سره او همدارنګه د سیمې هیوادو سره د اوسپنې پټلۍ له لارې ونښلو. په دې برخه کې موږ فعالیت کوو او تر ډیره بریده فعالیت مو له نیکه مرغه جلالتمآب رئیس صاحب جمهور دغه ادارې ته او دغه زیربنا ته ډیره خاصه توجه لري او موږ هم په دې توانېدلي یو تر ډیره حده چې د ده لیدلوری چې لري د دې ادارې لپاره او د دې سکتور لپاره هغه په عمل کې پلی کړو او تطبیق یې کړو چې له هغه عمله فی الحال د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداره د 4 هیوادونو سره د پټلۍ له لارې تګ راتګ لرو. البته په 4 برخو کې د ترکمنستان هیواد سره په واقعي اندخوی کې کابو 11 کیلومتره خط لرو او عملا خدمات هلته روان دي، لیږد رالېږد د اجناسو او تجارتي توکو روان ده. همدارنګه ترکمنستان سره تورغونډۍ چې په هرات کې ده هلته هم وصل یاستو، هلته 14 کیلومتره په اوږدوالي باندې مونږ لیکه لرو د خط او عملا هلته هم لیږد رالېږد د توکو او اجناسو عملا روان ده. د دې ترڅنګ 15 کیلومتره خط د ازبکستان هیواد سره لرو چې په حیرتان مزار شریف کې ده او دا زمونږ هغه خط ته چې ډیر شمیر خوراکي توکي، لومړنۍ توکي او نور ساختماني توکي د منځنۍ اسیا سره چې ځي او راځي د همدې خط له لارې ځي او راځي. د هغه نه وروسته مونږ له نیکه مرغه تیر کال د ایران سره د خواف هرات خط پرانیسته شاهد و. دغه خط په 4 قطعو تقسیم شوی ده چې 2 قطعې په ایران کې موقعیت لري، د ایران په خاوره کې، او 2 قطعې د افغانستان په خاوره کې موقعیت لري. له نیکه مرغه د ایران په خاوره کې هم کار بشپړ شو. د افغانستان په خاوره کې چې آخري 2 قطعې دي، یوه قطعه دریمه قطعه ده چې تیر کال د جلالتمآب رئیس جمهور او د ایران اسلامي جمهوریت جمهوریت لخوا افتتاح شو. 4مه قطعه د دې پروژې عملا ساختماني چارې روانې دي. موږ امیدوار یو چې په راتلونکو 4-5 میاشتو کې به د دې 4مې قطعې د خدماتو ورکولو او د کار بشپړتیا شاهدان اوسو. د دې قطعې آخري پاس چې 43 کیلومتره ده هغه تدارکاتي بسته په جوړېدو ده او هغه به د آزاد سیالۍ آزاد رقابت له لارې اعلانېږي تر څو یو وړ شرکت حاضر سي او 4مه قطعې آخري فاز هم مونږ جوړ کړو. د دې جوړېدو سره سم مونږ د ایران اسلامي هیواد سره همدا اوس هم وصل یو. زمونږ خط آماده ده د خدماتو لپاره. نه تنها د ایران سره وصل یو، د ایران له لارې ترکیې سره او د ترکیې نه اخوا اروپا سره مونږ وضعیت اخیستی دی. مونږ په ډیره ښه بیه، ارزانه بیه او په مسونه توګه د افغانستان داخلي تولیدات، زراعتي توکي او نور اسباب لیږد رالېږد کو. په مجموع کې ویلی سم چې کابو 240 کیلومتره خط مونږ فعال لرو د دې 3 هیوادونو سره چې عملاً خدمات روان دي او د ګڼ شمېر پروژې زموږ د کار لاندې دي چې یوه پروژه مې یادونه وکړه چې د 4مې قطعې اول او دوام فاز دي. هغه نه وروسته زموږ هغه پروژې چې د سیمې سره او د سیمه ایزې پروژې دي او د
منځنۍ اسیا او د جنوبي اسیا وصلول دي. هغه د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ګډه ستره پروژه ده چې موږ په پلان کې لرو چې ان شاء الله وکولای شو په راتلونکي وختو کې عملی چارې پیل سي ترڅو افغانستان من حیث د بستر د وصل د جنوبي اسیا او د مرکزی اسیا بدل سي. په دې پروژې په باب باید یادونه وکړم چې سږ کال د میلادي کال جنوري په میاشت کې یو عالی رتبه هیئت تللی و چې اتمر صاحب وزیر صاحب خارجي پر مشري کوله. ما هم د دې هیئت عضویت لرو په تاشکند کې. د دې پروژې هغه کړنلاره او رودمپ امضا سو. د هغې امضا نه وروسته په نږدې راتلونکو څو ورځو کې د ازبکستان تخنیکي پلاوی او همدارنګه د پاکستان تخنیکي پلاوی راځي افغانستان ته او دغه څلور لارې چې موږ ورته پیشنهاد کړي دي د مزار شریف نه تر تورخمه پورې دغه لارې به هغه پری فیزیبیلیټي سټډي چې په تخنیکي لحاظ ورته وایي د دې هغه لومړنۍ څېړنه کېږي چې کوم لاره کوم روټ په تخنیکي او اقتصادي لحاظه د دې وړ ده چې جوړ سي. یعنی عملا دغه پروژې چارې هم په شروع کېدو دي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې وروستۍ څېړنې ښیي چې په ټوله نړۍ کې خصوصا په هیوادونو کې چې اوبو ته لاره نه لري تر ټولو ارزان ترینه او مسعود ترینه سکتور د ترانسپورت په برخه کې هغه د ریل سکتور ده. نو دې اصل ته په کتو سره او زمونږ د هیواد هغه جغرافیوي موقعیت ته په کتو سره افغانستان د ریل دپاره یو مناسب ځای ده تر څو موږ د سیمې او نړۍ سره ونښلو. د دې سترو پروژو په تطبیق کې بدون شکه چې په اقتصادي برخه کې به پوره اغیزې لري. همدا اوس هم موږ دغه د ډیر کم خط په لرلو سره موږ وکولی سول تیر کال تقریبا تر 3.5-4 میلیارد افغانۍ عواید د افغانستان ملي بودیجې ته راوړو. د سال کې د مالیې وزارت هر ادارې عایداتي ادارې ته دوی کلنی ټارګټ ټاکي. مونږ هغه ټارګټ نه تنها چې پوره کړ ولې تر هغه اضافه عواید ورته راوړه. نو د هر کیلومتر یا د هر متر په جوړولو سره په ټولو برخو اغیزه لري، بالخصوص په اقتصادي برخه او زمونږ ملي عوایدو په زیاتولو کې. همدارنګه زمونږ اړیکې د سیمې او نړۍ سره په سیاسي برخه کې ډېر ښه رول ادا کوي. مونږ نښلو د سیمې د مارکیټونو سره مونږ داخلي تولیدات په ډېره ښه توګه انتقالولی سو او هغه څه چې مونږ خپل هیواد ته راوارېدو په ډېره کمه ارزانه او مسونه توګه یې راوارېدو چې هغه د هغه ټول ولس برخمن کېږي او د کله چې د هغه قیمت په کم قیمت ترانسپورت مصرف راسي دا حتمي خبره ده چې ټول ولس ته خیر رسیږي او په هره برخه تاثیر لري. لکه څرنګه چې مخکې یادونه وکړه یوه له ډېرو مهمو سترو پروژو همدغه د مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا وصلول دی چې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ګډه پروژه ده. دا ډېره لویه او مهمه پروژه ده. د دې دپاره موږ کابو چمتوالی لرو او د دې دپاره زیات کوښښ کوو چې دا پروژه موږ وتوانېږو په ښه توګه تطبیق کړو. دا یو دغه لومړیتوبونو څخه ده چې زموږ ته او جلالتمآب رئیس جمهور ته ډېر اولویت لري. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نورې پروژې لرو لکه د تاجکستان هیواد سره شیرخان بندر باندې کار روان ده. همدا اوس سروې او ډیزاین عملا شروع شوې ده. کله چې سروې او ډیزاین تکمیل سوه د هغه وروسته موږ د ساختماني چارو شاهد وو. د تاجکستان هیواد سره به موږ ونښلو د ریل پټلۍ له لارې شیرخان بندر قندوز ولایت سره. د هغه ترڅنګ موږ تصمیم لرو چې تورغونډۍ د میدان د هرات هوایي ډګر سره وصل کړو. د یو خوانه به د ایران خط راورسیږي هوایي ډګر ته، له بلې خوانه موږ چې د ترکمنستان سره لرو نو دغلته د دوه هیوادونو د کوریډور ګډ کوریډور په توګه به موږ د دې خط نه استفاده کوو. او د دې ترڅنګ چمن سپین بولدک پروژه په پام کې لرو چې د پاکستان سره وصلیږو. د هغه هم سروې او ډیزاین مسایل ټول په جریان کې دي. او د دې ترڅنګ نورې ګڼ شمېر وړې او لویې پروژې دي
چې هغه ته کابو بودیجه پکار ده او نور امکانات پکار دي. موږ به هغه په لټه کې یو تر څو وکولی سو هغه برنامې چې موږ ترسیم کړي دي او د رئیس جمهور لرلید ده تر څو هغه موږ تطبیق کړو.